واټرلو سټیشن او دلته روان یم ټوینکنهیم ته. دلته داسې رش دی چې څه وایم ما ته پلیټفارم نمبر 19 ته تلل دي، هلته ځمه دا 12 دی، دا 13 14 15 دنیا دلته ولاړه ده. دا سټیشن ښکلی سټیشن دی، ډېر زبردست دی. ګڼو ته پلی ده ډسپلی دغه ته وګورئ چې دا ښایي چېرې دا کوم ټرین په کوم پلیټفارم نه روان دی. ډېر ښکلی زبردست کلاس، لکه داسې دی که نه چې سټیشن سره بذات خود یو ښار دی. ریلوے ډېر زبردست دی، ښکلی. او د دې رنګ ته وګورئ، د ریل ګاډي اندرون دی، ډېر زبردست، ډېر ښکلی، ډېر مزهدار، داسې زبردست. ډېر ښکلی زبردست سروس دی. ټوینکنهیم ته ځم او هلته یو محل دی، د هغې سیل به کوم او دلته ستړی کټ کوم. This train will be calling at Vauxhall, Clapham Junction, Puppy, Richmond, Twinkanham, Wetherby and Hounslow. Take the information as displayed in all pages. Plus what happens with it all time, see being suspicious and things I remember and stuff. Next stop is Vauxhall. واټرلو سټیشن مې دی زه ووتم. سټیشن دی، دې ته وایي ټوینکنهیم سټیشن. او ما د هغه جینۍ هغې ما خو پکار چې دغه کړی وی، ډېره خوږه جینۍ وه. هغې زه دې ځای ته راویستم او هغه په بله لار ته خو زما سره پورې راغله او ما ته یې لار سمه کړه او چېرې زه کوم ځای ته ځم او هغې ووایي چېرې ته په دې طرف لاړ شه. نو هغې ډېرې مهربانې. تر 3 نمبر بس کې زه رالم، دلته دې ملګرو نه تپوس وکړو. دلته تپوس ډېر مزهدار و. دلته د چا نه تپوس وکړي دونه دغه خلک دا چې کوم دی دا شي د ریچمنډ او د ټوینکنهیم په منځ کې دا علاقه ده. خیر دا چې کوم دی نو ماربل هیل دی دا، او دا چې د ریچمنډ علاقه ده په هغې کې دی. زه به رالم، ما د دې لپاره زما خیال څه په 3 ریل ګاډو کې او په 2 بسونو کې سفر وکړو، پوه شوې. او زه دلته راورسېدم. دغه محل چې دی دغې ته ماربل هیل پیلس وایي او دغه به زه ورځم، دا به ګورم چې دا څنګه scaring me. It was in the 18th century. 18th century? Not exact year you don't remember? No. Okay, 18th century. By whom it was built? Henrietta Howard, mistress of King Charles II. Charles Sorry, George II. John II. Okay dear, thank you very much. په دې کې پورته 2 کمرې او یو بیډروم چې دی نو د هغې به ویډیو یا تصویر نه جوړی. دا یو دغه په دې کې ما وشو. دا یو تاریخي شان محل دی دغه څه خو بهرحال دا چا خپل مرضي ده، خپل لګی دی. هر ځای کې دا ځینې دغه یي داسې څه ناټي ټایپ دغه دی، دا سیزونه دی ډېر ښه دی. Okay, yeah, hello. Are you part of the group? Yeah, دا چې کوم دی دلته ولاړه ده د ویلکم دپاره او she welcomes everyone with smile face and thank you very much. دا د دې اوله کمره ده او دې ته زه راننوتم دی او دلته دا ویډیو نه کولی څه دغه دی په دې کې او څنګه چې د قلعهګانو دغه دغه لکه د دې دغه د باچایانو سره څه دغه نه هغه دا پړوی پورته تللی دي څه دغه شانتي دي. دا تللی دي دا چې کوم دا خلک پورته وخته زه خو دا لاندې ګورم دا چې کوم دا دی د دې پرې کړکۍ کوم زه دې ته راغلی بیا دا دی خو بیا یو حال دی او دا دغه دی ډېر داسې مزهدار شان دی. The owner of the house, the name is? Like that, Henrietta Howard. Henrietta House, okay. And this house was built in? This house was built by her, yes. When it was? 1724. 1724? Yes. Oh, very old, huh? Very old. Okay. But just been done up recently. Okay. It was closed for 5 years.
They repainted all the walls. اوكي 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 دا دي دغه خو د دې د سره ورګه تاسو یې په دې لایټ کې راځي او د څه دا دې اشه دغه دې دا پکې د څه لوخي پراته دي دغه دې پکې د دنیا د خلک پرې کې په هغه د ټي شرټ ته پکې دا دې دا پاتې پکې د څه دغه دا وایي دا پکې ډېر مزدار دي دا دې دا شي breakfast parlor دا چې کوم دی Henrietta started her day with tea in this intimate room چې دا ته هغې ناشته کوله ناشته کوله دا So Henrietta and her guests enjoyed tea and coffee and chocolate. It was very expensive. Tea was often drunk from small tea bowls, which held only small sips because it was so expensive. So tea just came from China, not from India those days? Those days, These were coming from China China, yeah. at that time. Yes, China. At that time, And trade this was is very difficult, but Black tea. Long way, all long was way. seaway, no? Yeah. This is black tea, which has got quite a lot دا of. چې دا پیاله به د چین نه راځي په تاکي لکه دا وګورئ سمندر کې په دغه کې چې کوم دی I can't, and this is. دا شي دغه دی دا شي مزه شان زه خلک په دې کې شته دې ما دا تاسو ته دا خو دا غړی دا چې کوم دی نو دا ویني دا چې کوم دی په دې باندې دا په زما خلاص دا او دې په هغه زمانه کې دا د بچای دغه ده او دا غړی ده ډېره تاریخي او دا چې کوم دی نو هغه the second. Yes, Yeah, King George II. King Yeah, George II. the King George II. There, that's come there. But he lived here. No, he didn't. But in his reign, this was. Yeah. This was built. Yeah. He gave her money. Henrietta Howard was his mistress. Okay. You know mistress? That was his mistress. Yes. Okay. Yeah. Okay. And That's it. he gave her It money. means it was her home, his home. Yeah, no, not his home. He lived. The George II chicken then the oh the chicken there the دلته چې بیا راځنه زنده د بل شانته دی لکه دا ویني او دا همدغه دغه دی دا د بچیانو دا وګینه دا او چې کوم دی نو ډایننګ ټیبل دی ډایننګ پوه شئ دا ډایننګ ټیبل دی دا په دې کې چې کوم دی نو خو یاره فقیري ښه ده که بچایي ښه ده دا یو دغه دی په پاکستان کې یو ښار دی هغه د دې یو غټه لیبارټري ده ما ته مقابله شو زه به هغه بیا کوم او زه به تاسو ته بیا ښیم چې باچا څوک دی یو ملنګ بچا دی که یو کوم چې دا دنیایي بچایي په سر تاجي ښایي دا بچا دی دا به تاسو ته بیا باقاعده که ژوند د خیره ما ته مکمله شوه زه به تاسو ته بیا د تجرباتي طور ثابتوم باقاعده په ویډیو کې دغه زمانه کې چې کوم نه کورسای دا قسم استعمالي دي دا وایي نه داسې د لرګي دي دغه له بګدا دغه ده actually I'm a YouTuber yeah this good girl guiding me well I can show you. Alexander Pope. Alexander Pope he was A friend a friend of the lady. of this lady okay Yes. okay He would come here to play cards. Okay. And have dinner. اوكي دار دي دوستو چې دا وراتلو دغه دا خداغه خو دای مرګره و چې کوم نه دا دلته کې خو دا دسی و دا دلته دوسه دغه جوړ کړی دی ډیر ساري بیم کې خزه دا زو واپس هغه اوکې ډیر کوم ونو زه خته شم
دا she is the owner She is a countess. She's She- a countess of Northumberland. who had built this house. No. Oh, No relation, nothing to do with this. okay, just visited and No, the portrait has only been put there Oh. to show the clothes that Henrietta would have worn when she was on an official function okay, at court. okay. But that is that portrait would have been around late 1630s, early 1640s. Okay. That portrait would have been 1750s, 17. Well, Okay. yes, between 1720 and 1740. Okay. Thank So you. they're 100 years apart. In fact. Okay. Okay. Thank you, dear. The dear knowledge there. Agar with big knowledge. No, you just have to remember. I remembered it. Yeah. No. Anyhow, remember when you read. Yeah. Now, Okay. next door, I'm afraid, there is no photographer. Okay. When. When she was young, Yeah. she came from a good family. With a big family background. So she had a good family But background. influence was in the society, but financially. Financially, she was always looking for money because Okay. she was always. Good knowledge. Here. I appreciate So you. he was beheaded. By nikah, some that type of the man who was During the Civil War. yeah. But he was beheaded 40 years before Henrietta was born. Okay. So this is much earlier. But it has written there. This was very brave guy. Even very brave. Yes. When he was beheading, he wore the two shirts that Yes, because of that's 40 the years. one. Yeah. That's the one. Yeah. Okay. Anyhow, bedroom. Hello. Oh, that's come there. بلا کمره د ماویګن ک پدې کم چې کم دنو prohibited دغه photography کو ناغه which here is loud and This gentleman, Thomas Ackworth, who was a merchant. Okay. But they were painted by Thomas Hudson, who was a painter who lived nearby, and Henrietta knew him. Okay, this was a merchant. What is his name? It is Abraham Ackworth. Okay, okay, and this is the same photo. So this is the Duchess of Queensberry, who lived over the road, Okay. over the river, rather, Okay. who was a friend of Henrietta's. Okay. But she liked to dress up as a milkmaid, like Marie Antoinette. Okay, dear. And these So that's George II, George II. who was the boyfriend Okay, the boy one George who- II was the boyfriend of the. of Henrietta Howard. Okay. So he was the one who gave her the money to build the house. Okay, these were not formally married. No. Okay, this was just a maid, huh? Yes. Okay. Well, it's a bit strange. Legally, like you can say. So he was married to his wife, who he loved. Okay. She was married to a husband who was horrible. Okay. But because his wife was busy producing 16 children, it was accepted that he should have another lady at court to. Okay, and that's why the necessity is the mother of adventure. Huh? Yeah. Okay. His wife knew all about it. Okay. She worked for his wife. Okay. So it was an interesting thing, and then generally they're all quite cool. Okay. Yeah, and he has 16 children. Yes. Okay, from one wife. One wife. Yes. Oh. Yeah. So you can see how she was a bit incapacitated. Okay, dear. Okay. What was the name of that lady? Sorry. What was the name of that lady? His wife. Princess Charlotte. Caroline of Ansbach. Princess? Yes, she became Queen Caroline. When Okay, he killed George. okay. So she was a German princess. Okay, dear. And I cannot sit Paris. Very old. To enjoy the ride. This is my talk of places for the Kenasta and Nashama. No, that was she. No, she called for this dinner. She said, don't touch it. Thank you very much. You are very lovely man. The bedroom there. They say, Padika bed there. دغه د دینه ګیر چاپیره د سي دغه د خو دا داسې ده دا چې کوم دی دا دی دا چې کوم دی دغه دی او ډېر زه د دې خلکو ډېر شکر ګزار یم
Thank you very much. Thank you very much. Lovely man with, I can say, treasure of knowledge. I met such people who, when I ask and they reply me, I love such people. Yeah. Thank you, dear. Thank you, dear. په وړو کې چې کوم لرګی استعمال شوی که نه چې دا چې خپه پې کېږي پته لګي لکه بلې کې قالین نه دی اچولی او پته لګي چې یاره داسې دی په خدای دې یقین کېږي څه خو دا ده چې یاره زه به ووایم چې یاره زه د یو شاهانو محل ته راننوتم او ما چې کوم دی نو دا ولیده چې کوم دی نو چې یاره په یو دا یو کیسل کې ما چې کوم دی نو I walked in. Okay, dear. Go away. slowly, man. دا مشره ده او ډېره دغه ده داسې په قلاره روانه ده زه واپس رالم دا چې کوم دی نو هسې دلته خلک ډېر داسې دغه دي او دلته دغه هم ډېر مزدار کېښودي دي I want to have it. Yeah, here's a sticker for you. That makes you a Marble Hill. Yeah, Marble Hill. There we are. That is the map. Thank you very much for your kindness and love. Okay, dear. دا دی او دا د دې دغه خو چې په یو ځای کې کارکون نه وي هغه څنګه دا د کمال خبره ده چې یاره دا دلته وي دا خواتین وي ټول په دې کې یو سړی ما ونه لیدو خو د کمال د حده پورې